الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو ورونو، الله رب العالمین په دې ورځ او شپه کې په مونږ او تاسو یو بهترین عبادت هغه فرض کړی دی چې دغه عبادت ته ویل کېږي مونځ کول، د مونځ پابندي کول. خو په دې منځونو کې یو خاص منځ دی چې د هغې بیا شریعت زمونږ او د تاسو نه خاص مطالبه کوي چې د دغه منځ ډیر اهتمام کوئ. دغه منځ ته عزیزانو ویلی کېږي صلات الفجر، د سحر منځ. کامل مسلمان، کامل منځګزار، کامل ایمان والا هغه سړی دی چې هغه د سحر د منځ ډیر اهتمام کوي. او وجم اصل کې دا سحر منځ چې دی عزیزانو دا بیس دی، بنیاد دی. کله چې دا بنیاد مضبوط وي نو آبادی مخکې صحیح کیږي. وروسته به بیانم شي چې د سحر منځ ته وکړو رب العالمین بیا تعالی نورم توفیق درکوي. او چې کله د سحر په منځ کې سست وي نو بیا به وایي چې مړه سحر منځ مې نه دی کړی، د غرمې دې پکې نه صحیح. شیطان بیا سړی ډیر گمراه کوي. نو الله تعالی په مونږ او تاسو باندې امتحانن، اختبارن، چونکه دا دنیا چې دا دار الابتلاء او دار امتحان، د امتحان کور دی، د سحر د منځ په مونږ مقرر کړي. وجه دا د سحر منځ کول دا لږ ګران کار دی. سحر منځ ته راپاڅېدل دا پوره ایمان غواړي. نو دغه وخت کې د مسلمان پته لګیږي چې تا کې ایمان شته او که نشته. خلک وایي که نه، پښتو کې متل دی، وایي د یار او د دوست او د ورور پته په سخته کې لګي. چې سخته در باندې راغله او تا سره چا لاس درکو نو هغه ستا ورور، ستا ملګری، ستا دوست دی. او داسې خو هر سړی ستا دوست دی، مطلب یاران، مطلب اشنا خلک دا ډیر وي. نو پته د انسان هم په سخته کې لګي چې امتحان لږ سخت شي چې دا مسلمان څه کوي. نو الله تعالی امتحانن په مونږ او تاسو باندې مسلمانانو باندې د سحر منځ فرض کړی. زما عزیزانو، خو نن سبا په سلو کې ډیر فیصده نوجوانان، حتی نارینا، زنانا، مشران، کشران، مسافر، خاص کر د عربو په دې ملکونو کې چې کم مسافر مزدورینو لراغلي، دوی په دې امتحان کې ځانونه په زوره باندې فیل کړي دي، ناکام کړي دي. او دا ګوره ډیر د خطرې خبره ده. انسان په کار ده په دې باندې ویریږي چې زه دومره خواریم کوم او په ورځ د قیامت به ما ته بیا عملنامه هغه په ګس لاس ملاویږي. نو زما عزتمندو ورونو، د سحر په منځ کې د نورو منځونو نه اهتمام هغه ډیر پکار دی. په خپل ځان باندې هم، په خپلو بچو باندې هم، په خپلو کشرانو باندې هم، په خپلو زنانو باندې هم. دا مو وایه چې بس دا مې زوی دی او بس نوی نوجوان شوی دی، ځوان شوی دی، پرېږده چې په دې ځوانۍ کې مستی وکړي او اډر ورته نه کې، امر بالمعروف ورته نه کې. داسې مه وایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوندې تربیت بچو ته ورکړه چې هغه څنګه ښودلې.
فرمای مرو اولادکم بالصلاة ل7 چې د 2 کالو ماشوم شي الکه او کجینۍ وي چې د 2 کالو شي حکم ورته وکړي چې دا مونځ کوه بچو طریقه ورته ښایه خو چې کله لسو ته ورسیږي وی وها چې د ماشوموالي نه د په زړه کې دا تربیت او شوق او محبت او رغبت او عادت د مونځ شروع شي حالانکه مونځ په فرض نه دی ګوره خو شریعت وایي چې داسې تربیت وکړه نو دا مو وایه چې زه مې بچي ته نه وایم ولې بس خپل طبیعت دی په خپله مونځ ته پاسېږي او بچو ته نه وی نه عزیزانو دا ستا مسؤلیت دی پلاره مشره د کور سربره چې ته به خپل کشرانو ته دعوت ورکې چې دوی په دې مونځ باندې راواوړي نو زما عزتمندو مونږ او تاسو ولې دا مونځ پرېږدو سحر وجه اصل کې دا ده چې مونږ د سحر د مونځ د فایدو نه یو خبر او د سحر د مونځ د پرېښودو نقصاناتو نه یو خبر نن د الله په فضل او د الله په کرم سره مختصرا لس یا 11 ګټې او فایدې دا بیانو چې څوک د سحر د مونځ پابندي کوي او سحر مونځ ته پاسېږي په ټیم باندې مونځ کوي د ټولو نه اول زما عزتمندو ورونو لویه فایده د سحر د مونځ د پابندۍ او دا زما یقین دی بلکې هر مسلمان که د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیثونه چې په دې کې د سحر د مونځ کوونکو د پاره فائدې جائزې تحفه ګفت انعامات دا ورته بیان شوي دي او دا یې واورېدل نو که د ذرې برابر ایمان هم پکې وي نو انشاء الله تعالی د الله نه امید دی چې دا به بیا د سحر مونځ پرې نږدي نو د سحر مونځ د ټولو نه اوله فایده هغه دا د زما عزتمندو ورونو چې زمونږ او ستاسو د عبادتونو مطلب هغه دا دی د الله د رضا نه رستو چې موږ جنت والا جوړ شو کنه او د جهنم د عذاب نه بچ شو او د نبی سلام فرمایي چې هغه سړی سره د الله لوز د الله وعده ده چې کم سړی د سحر د مونځ پابندي کوي دا به الله جنت ته بوزي او د جهنم د اور نه بچ کوي مسلم شریف کی روایت د نبی علیہ السلام فرمائی لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سوک چې د سحر د مونځ پابندي کوي لن یلج النار هیڅ چیرې به دا اور ته داخل نشي جهنم ته د جهنم اور په دې سړي باندې حرام دی چې د ایمان او د توحید د عقیدې نه وروسته د سحر د مونځ پابندي کوي دا خبرې زما نه دی او نه د مولا دی نه د مفتی صاحب دی نه د عالم صاحب نه د یو سکالر صاحب دی بلکې دا خبرې د سردار دو کونین امام الانبیاء سید الاولین والآخرین چراغ نبوت شمع رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دی چې هغه فرمایي لن یلج په عربی چې څوک پوهیږي معنا دا ده چې بالکل په جهنم ته داخل نشي چې څوک د مازیګر او د سحر د مونځ اهتمام کوي او دا نه پرېږدي په خپل ټیم باندې دا مونځ کوي بلکې نبی علیه الصلاة والسلام دا هم فرمایي چې 5 مونځونه دي الله تعالی په بندگانو فرض کړي دي که چا دا 5 مونځونه کول فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا او د دې 5 وانو منځونو پابندي کوله یو منځم پکې نه خرابو نو دې ټکو ته تاسو ګورئ پیغمبر څه فرمایي کان له عند الله عهد ان يدخله الجنه دغه سړی سره د الله وعده ده او الله ور سره لوز دی چې دا به جنت ته داخله او رب العالمین چې وعده وکي وعده پوره کوي کنه ان الله لا يخلف الميعاد انك لا تخلف الميعاد رب چې وسوي هغه کوي ځکه ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا د الله نه څوک رښتینی ذات نشته دی او هغه کسانو ته چې د سحر د مونځ پابندي کوي پس د مرګ نه چې دوباره ژوند د قیامت الله ورته یو خاص رڼا په د آخرت کې ورکوي هغه رڼا د څه شي ده
هغه خوشحالي د څه شي ده؟ خوشحالي دا ده چې داسې خلکو سره به الله ملاقات کوي. نبی علیہ السلام فرمای انکم سترون ربکم، الله به تاسو ویني، او دا به څومره یو مزیدار، دا به څومره یو خوندور وخت وي چې بنده دا د خپل خالق، خپل معبود، خپل مدبر، خپل رازقه د هغه سره ملاویږي. پیغمبر دغه حدیث کې فرمایي صلی الله علیه وسلم، ابن حبان کې دا روایت، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. اے زما امتیانو، که دغه د الله دیدار غواړئ، د الله سره تاسو ملاقات کول غواړئ، نو ګوره دا د سحر مونځ دا د نه خراب نشي. خلاصه دا شو عزیزانو، د ټولو نه لویه فایده د سحر په مونځ کې هغه دا ده چې ته جنت والا جوړیږي او د جهنم نه بچ کیږي. نو دا غټه فایده ده که نه د عزیزانو؟ او د حدیث نه دا معلومه شوه چې 5 وخته منځونه دا فرض دي، د 5 منځونو پابندي پکار ده. که یو سړی 4 وخته منځ کوي، یو سار منځ پکې نه کوي، یاره شکر 2 منځونه کوم 3 نه کوم، دا ګوره غلطه ده. الله منځ فرض کړی خو 5 وخته فرض کړی، دا به نه کوي چې یو پکې پرېږدي. منځ مه پرېږده. بعضې خلک دوست داسې وایي چې منځ کوم خو یاره د نورخاته نه وروستو چې کله ډیوټۍ له ځمه، دا هم ګوره دا منځ الله نه قبلوي. یو ځل نیم که چېرته انسان بیمار شي یا مجبوره دی خوب پې غالب شي چېرته په ژوند کې یو ځل 2-3 ځل داسې، نو دغه به انسان به امید ده چې الله به وبخي. خو چې دا تا روټین جوړ کړی وي، خپله ډیوټي دې دا وي چې زه سحر مونځ ته نه پاسېږم مګر پس د نورخاته نه، نو ګوره دا مونځ بیا الله تعالی نه قبلوي، ځکه دا بې ټیمه مونځ دی، کم ټیم چې الله مقرر کړی دی په هغې کې دې ونه کړو. نو دا یوه فایده شوه حاجي صاحبه، دا د ټول نه د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ دویمه فایده واورئ عزیزانو، دویمه فایده دا ده څوک چې د سحر مونځ ته پاسېږي او د ماسخوتن مونځ یې کړی وي، دا ټوله شپه ګوره دی اوده دی، ډډې په ډډې اوړي، خوبونه کوي، خو رب العالمین د دغه انسان دپاره دومره اجر لیکي لکه دی چې ټوله شپه الله ته ولاړ دی. نو چې ته د سحر مونځ ته راپاسېدې، دومره اجر دې کېږي لکه د شپې د نیمې شپې نه واله تر سحره پورې ته تهجدو ته ولاړې. الله تعالی درله یعنی په انعام کې، په تحفه کې درله دومره اجر درکوي. صحیح روایت د مسلم شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. څوک چې د ماسخوتن مونځ په جمع وکړي، الله تعالی وله د دې مونځ اجر هم ورکړي او د نیمې شپې پورې د ده په حق کې ولیکي چې دی د نیمې شپې پورې په تهجد ولاړ دی. ومن صلى الصبح في جماعة، او چې بیا سحر جمع ته راپاسېدو، جومات ته لاړو، په جمع مونځ وکړو، فکأنما صلى الليل كله، گویا کې چې دا انسان د الله په وړاندې ټوله شپه الله ته ولاړو. د سحر د مونځ سره دا نیمه شپه د 12 نه واله تر د سحره پورې دا درته په عبادت کې حسابېږي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ مونږ او تاسو چې دا اوده یو او په خوب باندې دا خپل د اجرونه دا د ځان نه شړو لرې کوو، نو دا څومره د تاوان خبره ده. بیا ځان ته مسلمانان وایو، ځان ته مؤمنان وایو عزیزانو. نو کوشش دا پکار دی چې کله داسې حدیثونه اورو، د زړه نه دې خبرې ته لبیک ووایو، د زړه نه ورته غاړه ورکو چې د نن نه وروستو چې د جنت سبب مې جوړیږي، د جهنم د بچ کېږم پکې، او دارنګې ټوله شپه راته رب العالمین لیکي د نیکیانو او به تهجدګزارو په صفونو کې مې راولي، نو ولې دا پرېږدمه؟ درېیمه فایده واورئ عزیزانو، زمونږ او ستاسو ګناهونه دا ډیر زیات دي، خاص کر په دې پرفتن دور کې فتنې ډېرې زیاتې دي. نوجوانان هم، بوډاګان هم، نارینه او زنانه ټوله شپه د موبایل ته ناست وي، او که موبایل ته نه وي، که هسې مجلس کې کېناستې، غیبتونه دي، تهمتونه دي. عزیزانو چې کله د انسان نه ګناهونه وشي او دا انسان د سحر منځو کې ټوله شپه د نه ګناه شوی د سحر منځ دی وکړو، دا ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سحر منځ چې دی، د شپې چې تا نه کومه ګناه شوی د سحر په منځ باندې الله یې درته معاف کوي. تاسو واورئ دا حدیث ناشنا حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي تحترقون تحترقون،
اے زما امتیانو تاسو ځانونه وسوځول وسوځېدئ په اورونو کې په ګناهونو باندې ځانونه پلید کړل او ګنده کړل او د ګناه د وجې نه تاسو ځانونه وسوځول نو څنګه به د دې ګناه د دې سوځېدو نه د ګناه د دې اثر نه د ګناه د دې خطرناکو نتیجو نه بچ شو څنګه به راته ګناه دا معاف شي نو دغه رحیم پیغمبر دغه مونږ ته طریقه راښیي صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا صلیتم الصبح غسلتها چې دې بدن دې ګناهونه کړي سترګو غوږونو لاسونو هر یو بدن دې ګناه کړي دا او د سحر جمع ته پاسې دې او جمعات ته لاړې رب العالمین بس تا دا ګناهونه تا ته وبخي غسلتها بالکل به دا ګناهونه دا به درله رب العالمین معاف کی او د سحر دا مونځ تا دا ګناهونه دا څه کوي دا وینځي عزیزانو د دې وجې نه بل روایت کې راغلی الصلوات الخمس کفارة لما بینها یو مونځ چې ته وکې او بل مونځ پورې تا نه کوم ګناهونه شوي دي دا درته الله د یو مونځ په وجه بخي او تا اوس د ماسخوتن منځو کو ساره پورې تا نه ګناه وشوه د سحر جمیله چې رالی او مونځ دې وکړو الله تعالی ته دا ګناهونه معاف کړل نو زما عزتمندو دا څومره لویه فایده ده چې هیڅ په هیڅه ته په ګناهونو کې اخته وي او رب العالمین درته په دې یو عمل د سحر په مونځ باندې هغه درته معاف کوي نو دا څومره د افسوس خبره ده چې مونږ او تاسو مسلمانان نه د سحر مونځ دا پاتې وي خاص کر دې نوجوانانو نه یو بله فایده یې هغه دا ده څلورمه فایده د سحر د مونځ کم سړی چې د سحر مونځ کوي د دغه سړي ذموار الله تعالی دی الله یې ذمواري اخلي که چا دې سړي ته ضرر ورسو چا یې پیسې وخوړلې چا یې عزت ته نقصان ورسو چا ورته کنځلې وکړې چا خفه کو چا پې حمله وکړه نو دغه سړی چې دی الله تعالی به یې رانیسي ته ترې بېغمه شه دې ته ضرورت نشته چې ستا ملاتړ شته او که نشته ستا څوک د تپوس شته که نشته رب کائنات دې تپوس کوي او چې رب دې تپوس کوي او انتقام درلته اخلي نو هغه بیا عزیز ذو انتقام ډیر زورور ذات دی هغه به صحیح انتقام اخلي صحیح روایت د مسلم کې پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله په سننو کې راغلی من صلى صلاة الصبح جماعة څوک چې د سحر مونځ په جمع باندې وکي په خپل ټیم باندې د دې سړي ذموار الله تعالی شو الله یې ذمواري واخسته به مونږ ته څه وایي مونږ ته اوس دا فلانی حاجي صاحب دی دا فلانی امیر صاحب دی یا دا فلانی زنانه ده نوجوان دی د مونځ کړی دی مونږ ته بیا پیغمبر فرمایي ګوره فلا یطلبنکم الله هغه سړي ته ګوره ضرر ونه رسوئ کنه الله به م راونیسي چې کوم سړي د سحر مونځ کړی هغې ته ضرر ونه رسئ ولی فمن یطلبه من ذمته بشیء یدرکه او څوک چې دغه سړي ته نقصان رسوي د سحر مونځ ګزار ته الله تعالی به یې راونیسي ثم یکبه علی وجهه فی نار جهنم بیا به دغه سړی جهنم ته ور ورسوي کم سړی چې د سحر مونځ ګزار هغې ته تکلیف رسوي یا په ژبه یا په لاس باندې دغه سړي ذمواري الله خسته د دې مونځ ګزاره او چې تا ورته تکلیف ورسو تا به ضرور الله رانیسي تاوان به هم در رسوي تکلیف به هم در رسوي بیماری به درمانی هم را لیږي په ورځ د قیامت باندې عزیزان هم سخت سزا پړ مخ انسان د جهنم ته غورځي نو ګورئ دا څلورمه فایده شوه د سحر د مونځ چې تا مونځ وکړو فایده څه شی شوه فایده یې دا شوه چې الله ستا ذموار شو بس بل چاته ضرورت نشته دی د الله ذمواري که غواړې عزیزانو نو دا د سحر د مونځ پابندي کوئ بله فایده دا د زما عزتمندو پنځمه فایده چې د سحر په مونځ کې ملائک راځي او دا ملائک چې دي دا ستا ګواهي ورکوي د الله په وړاندې چې ربه ستا په بندگانو کې دا بنده چې سحر مونځ له راغلی یعنی د الله په وړاندې د الله په خوا کې الله ته ستا سفارش کوي نیک مخلوق دی که نه فرشتې او داسې نیک انسانان چې ستا شفاعت او ستا سفارش کوي نو دا الله تعالی قبلوي الله تعالی قرآن کې فرمایي د دې فرشتو باره کې چې لا یعصون الله
ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دا فرشتي داسې مخلوق دی چې د الله تعالی نافرمانی نه کوي، چې الله ورته کومه ډیوټي حواله کړي، کوم حکم یې ورته کړی، چون چرا پکې نه کوي، تاویلی ماویلی پکې نه کوي، خپل سوچ نه جنګوي، ډایرکټ په هغه عام کار باندې هغه عمل کوي. داسې مخلوق دی، هغه د بیا سفارش کوي. دی آیات په تفسیر کې علماء لیکلي چې رب العالمین فرمایي وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. اے بندا د سحر د منځ اهتمام کوا، ځکه سحر په منځ کې دا فرشتي راځي. صحیح روایت کې به راغلي بخاری او مسلم کې چې یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنهار. الله تعالی د ورځې خپل ملائک را لېږي او د شپې خپل. په سحر کې جمع کېږي دا ملائک، سحر او مازیګر کې. مازیګر چې راشي بیا سحر خیجي، سحر چې راشي مازیګر خیجي. الله تعالی ته تپوس کوي او الله ته ښه پته چې بندگان په کم حالو. خو د الله دا د سحر مونځ ډېر خوښ دی د رب العالمین. نو ځکه ته تپوس کوي چې کیف ترکتم عبادی، زما بندگان په څه حال باندې وو. دا فرشتې ورته وایي فیقولون ترکناهم وهم یصلون، چې موږ مازیګر کې ورلوم سحر مونځ کوو د مازیګر، او چې وستې راتللو د سحر په مونځ ولاړو، یا سحر ته چې موږ لاړو په مونځ ولاړو، مازیګر چې راتلوم په مونځ باندې ولاړو. نو ستاسو نیکه تذکره د الله په وړاندې باندې دا فرشتې کوي عزیزانو. نو دا موږ او تاسو غواړو که نه غواړو چې فرشتې دا پاک مخلوقه زمونږ او ستاسو نومونه الله ته پیش کړي. دا څومره اسانه طریقه ده الله ته رسېدل. د دنیا یو بادشاه عزیزانو، یو وزیر اعظم، یو ملکه، هغې سره چې ته ملاویږي، هغه ته ځان رسې، خلک څومره خواریانې کوي. او رب العالمین څومره اسانه طریقه موږ ته ښودلې. سحر مونځ له راځه، رب العالمین په وړاندې به ستا ذکر کېږي، تا به دا فرشتې یادوي، فرشتې به درله هلته ذکر کوي، یادوي به دې رب العالمین ته. دا د ټولو نه لویه فایده شو عزیزانو. دارنګې زما عزتمندو یوه لویه فایده شپږمه د سحر د مونځ دا ده چې انسان د منافقت نه خلاصیږي، ازادیږي. د انسان پسې شیطانان ورپسې دي، مخلوق ورپسې د انسانانم په منافقتونو کې اچوي. منافقت دې ته ویل کېږي چې په زړه دې یوه او په خوله دې بلی. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. په خوله باندې وایي چې مؤمن یم، مسلمان یم، زړه کې ایمان نشته. د دې منافقت نه به صحابه کرام سخت یریدل. عمر بن الخطاب د جنت زیری ورته شوی. حذیفه رضی الله عنه د نبی علیه السلام صاحب سر و، رازدار دوست و، هغه ته د منافقانو نومونه ښودلي وو. عمر رضی الله عنه راغی د حذیفه نه به یې تپوس کو چې زما نوم خو په دې لیست کې نه، نعوذ بالله. دومره یره د صحابه کرامو سره وه. نو عزیزانو داسې یره پکار ده چې هسې نه زه منافق یم، قرآن راته بیانیږي، عمل مې پې نشته، علما راته وعظونه کوي، اثر را باندې نه کوي، د مونځ اهتمام نه کوم، د حلال او د حرامو تمیز نه کومه، هسې نه تش په نوم باندې ځان ستړی کومه. دا یره د ځان سره پکار ده. نو چې کله د سحر مونځ ته راغلی، الله تعالی تا نه دا نفاق ختموي، براءت او ازادي درته میلاویږي د منافقت نه، چې منافقت د ځان نه لرې کوې د زړه نه، او د زړه کې ایمان راولي. یو سبب یې دا دی چې سحر مونځ له په جمع باندې پابندي کوه د ماسخوتن مونځه. نبی علیه السلام فرمایي، مسلم روایت دی، چې اثقل صلاة علی المنافقین، درون مونځه چې بالکل طبیعت ورته نه لګي او بوج وي ور باندې، په منافق سړي باندې، په منافقه ښځه باندې، هغه دا دوه منځونه دي، د ماسخوتن او دارنګې د سحر. چې کله په تا باندې د سحر یا د ماسخوتن یا دواړه منځونه دا در باندې درانه لګېدل او بوج در باندې، تا ته توفیق نه میلاوېدو چې ته دا منځونه وکې، پوه شه چې ستا په زړه کې ایمان پوره نه دی، منافقت پکې دی. او د دغه منافقت نه د خلاصۍ دپاره زما عزتمندو ورونو طریقه دا ده، د سحر منځ پابندي کوه. د دې وجې نه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به ویل، ابن حبان کې دا روایت دی، وی کنا اذا فقدنا الرجل فی صلاة الفجر، چې مونږ به کله کتل داسې په دې سحر منځ کې، که خیال هم کړی په دې کلي کې دا یو کلی چې خپل خپلوان وي، اشنایان وي، یو بل ته خلک ګوري چې فلانې به چېرته وي، فلانې به چېرته وي.
و چې مونږ به کم کس د سحر په مونځ کې ونه لیدو اسأنا به الظن زمونږ به بدګماني راله چې دا به چېرته منافقي نو منافقت نه د ځان براعت په خاطر د ځان د خلاصولو په خاطر عزیزانو د سحر د مونځ پابندي کوه دا څومره لویه فایده شوه یو ښکلې پیدا ومه فایده د سحر د مونځ عزیزانو هغه دا ده ورځ د قیامت کې عزیزانو مختلف مراحل دي د انسان مخې ته تیاری وي مخې ته لار د ته نه ښکاري یو طرف ته دغه سخته ورځ ده دغه د اسمان نه د انور چې کم دی اوس په دې دنیا کې د انور ډېر اوچت د اسمان طرف ته دی او په آخرت کې د قیامت په ورځ به ستا په سر باندې ولاړ وي لاندې ځمکه ګرمه مخې ته جهنم دی هغه به ملایکو را روان کړی وي په اویا زنځیرونو کې یو زنځیر پسې اویا ملایک به نښتي وي او زفیر او شهیق غړمبا به کوي چې د انسانان را وغورځوه داسې یوه سخته ورځ ده په دغه ورځ کې د پولیسرات په خوا کې هم تیاری دي تا ته مخکې لارم نه ښکاري دغه تیارونه چې ته ځان خلاصې د سحر په مونځ باندې عزیزانو څومره آسان کار دی مخې ته ګوره غم څومره غټ دی څومره غټ مصیبت دی د عذابونه دي د آخرت حالات دي دا درته الله تعالی اسانۍ د سحر په مونځ باندې رڼا درله درکوي قرآن کې رب العالمین فرمایي یوم لا یخزي الله النبي والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم وبأیمانهم د مؤمنانو مخې ته به رڼاګانې روانې وي خي طرفونو ته به رڼا وي او دوی به دا وایي ربنا اتمم لنا نورنا ای الله زمونږ رڼا نور هم زیاته کړي نور هم پوره کړي دا رڼاګانې به وي دا رڼا چېرته میلاویږي قرآن کې راغلي الله نور السماوات والارض آیات په آخره کې راځي چې نور علی نور یهدي الله لنوره من یشاء الله تعالی دا نور او دا رڼا ورکوي چاته چې وغواړي دا نور چېرته میلاویږي ورپسې آیات کې الله فرمایي سورة النور کې فی بیوت اذن الله دا د الله په کورونو کې په جماعتونو کې میلاویږي جماعت ته ډېر راځه نو تا ته به دا رڼا په ورځ د قیامت میلاویږي مخې ته به دې رڼا وي او نبی علیه الصلاة والسلام صفا فرمایي چې بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه هغه کسانو له زیری ورکه چې هغوی مزل کوي رفتار کوي قدمونه اخلي په تیارو کې یعنی تیارو کې کوم منځونه دي دوه منځونه دي که نه د ماسخوتن او سحر منځ که نه چې دا د سحر او د ماسخوتن منځ ته د جومات ته روان وي دی خلکو ته به الله تعالی په ورځ د قیامت باندې رڼا ورکوي نو دا رڼاګانې زموږ او ستاسو په کار دي که نه دي عزیزانو دا څومره فایدې دي د سحر په دې منځ کې عزیزانو دارنګې د ټولو نه لویه فایده اتمه فایده هغه دا هم ده د سحر په منځ کې چې سحر منځ سړی وکړي دا سړی نشید شي تر و تازه شي چست و چالاک شي کومه سستی چې د شیطان د طرفه د په نفس کې وه هغه ختمه شي او کوم سړی چې د سحر منځ ته نه پاسېږي چې را پاسېږي بیا به دا سترګې داسې سولی تر د 12 بجو پورې د بدن سستی نه ختمیږي ځکه په ده باندې شیطان پې د بار دی شیطان ورله غوټې ورکړي دي نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته مسلم کې کله چې انسان وده کېږي شیطان راشي او د په دې سر په خوا کې په دې څټ کې 3 غوټې د انسان له ورکي او به چې کله چې په ډډه واوړي یا شیطان ورته وسوسه وراچي چې مړه اوږده شپه ده اوږده شه خو چې دی را پاسېږي او د خوب ذکر وی الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا نو یوه غوټه کولاو شي بیا هم شیطان وسوسه وراچي چې مړه څه کې خو دی پاسېږي او دسو کې بله غوټه کولاو شي فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس او چې کله دی د سحر منځو کې بیا نو د ټول د شیطان د غوټو نه آزاد شي د هغې د غلامۍ نه بس تر و تازه چالاک او چست و چالاک داسې دا بدن شي او که داسې ونه کې سحر منځه نو اصبح خبیث النفس کسلانا نو دا انسان چې بیا را پاڅېږي پلیت ګنده نفسي وي او سست پست وي عزیزانو ټوله ورځې داسې تېره شي نو مونږ او تاسو څه غواړو چې مونږ او تاسو تر و تازه یو چست و چالاک یو نیغ دارنګې ینګ سټایل باندې نوجوان په شانتې که بوډا مې د سحر مونځ چې دی وکړو طاقت به در پکې د نوجوانانو وي زما عزتمندو دا یې بله فایده د دنیوي فایده هم یوه فایده یې دا ده زما عزتمندو ورونو
چې نبی علیہ السلام دعا کړې ده چې الله تعالی د سحر په ټیم کې زما د امت له برکت واچوي. نو که غواړې د پیغمبر دعا ستا په حق کې قبول شي سحر مونځ په پابندۍ سره کوه. پیغمبر فرمایي اللهم بارک لامتی فی بکورها، ای الله زما د امت ته برکت واچوي د سحر په وختونو کې. سحر وخت کې برکت وي، ته چې راشي جمعات ته را روان وي په د یخه یخنۍ کې یا په ګرمۍ کې او راشي جمعات ته، پیغمبر دا دعا ده ستا دپاره. یو روایت کې داسې راځي، دا یې لسمه فایده ده چې بې حساب اجرونه دي د انسانانو دپاره. که دوی ته چېرته پته وي ولو یعلم الناس ما فی العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا، که د خلکو ته پته وي چې د سحر په منځ کې څومره فایدې دي نو دوی به په خپوړو باندې لاسونه به داسې لګولې او را روان به وي. دومره زیات اجرونه دي زما عزتمندو ورونو. او چې کم سړی د سحر منځ ته نه پاڅېږي همداسې اوده پاتې کېږي نو دا ټولې فایدې هم ترې لاړې، جهنم ته به هم ځي، د جنت نه به هم محرومیږي، نشاطت دا به هم ترې ختمیږي، منافقت به هم پکې راځي. دا څومره چې مونږ ذکر کړل د دې ټولو فایدو نه دا هم ترې نه لاړ. او یو غټ نقصان بل هم دی عزیزانو، په آخرت کې به د دې سړي دپاره یوه خاصه سزا وي. دا حدیث تاسو واورئ، بخاري شریف کې دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو ځل زه وده وم او یو دوه کسان راغلل، زه روان کړم، زه ورسره لاړم او د پیغمبر خوب چې دی دا وحی وي د الله د طرفه. وایي ما وکتل چې یو سړی دی ډډه یې وهلې ده او بل سړی دی سر ته ولاړ دی او د دې بل سړي په لاس کې یوه غټه ګټه ده، غټ کمر دی او دا سړی دا کمر راخلی او دا کم چې پروت دی د دې د سر لی راغوزاري ولي یې پیداسې لکه سام داسې لاس چې اوچت کې او د ځمکې ته راولي په ډېر زور سره د ده دا سر ولي او دا سر یې چې دی سم داسې دوه ټوکړې شي په منځ باندې اوچوي او دا ګټه چې دا حدیث کې راځي چې دا ته سمه وتمبېږي هغلته ورسېږي. نو دا سړی چې د کم سړي په لاس کې دا ګټه ده دا واپس هغه ګټه پسې منډه کي هغه بیا راخلي، چې هغه راخلي دلته راشي دا سړی په چغو وي واپس دا سر بیا روغ شوی وي او بیا ورته دا ګټه داسې او په دې کمر باندې داسې ولي دا سر ورله په منځ دوه کوي او دغه شانتې په دې باندې دغه عذاب دپاره الله تعالی دا مسلط کړی. صحابه کرامو تپوس وکړو وایي دا عذاب د چا دپاره دی؟ وای ما جبرائیل امین نه تپوس وکړو، نبی علیہ السلام فرمایي یعنی د فرشتو څوک چې ما سره روان وو چې دا څوک دی، وای ما ته وویلی شو چې فانه الرجل دا هغه سړی دی، دغه سړی چې دا پروت دی او دا بل سړی دی سره یو غټ کمر دی یو غټ کاڼی دی او دا سر ورله ولي او په منځ یې دوه کوي او وینې ترې روانې وي او بیا داسې ولي. وی فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه، دې سړي کې دوه قسمه ګناهونه دي، یعنی دوه قسمه خلک دی الله تعالی به ول دا سزا ورکوي. یو قسم دا دی چې قرآن یې منلی وي او بیا دا قرآن پرېږدي، د قرآن نه انکار وکړي، قرآن یې زده کړی دی بیا یې پرېښودو، معنا عمل یې پرې پرېښودو. اکثره خلک تاسو وینئ که نه نیکان خلک یو بس ګمراه شي، منځګزار وي، مسلو ته معلومه وي، قرآن سره تعلق وي، بس ایستا چې لږ غوندې ترقي ورته میلاو شي بیا هر څه پرېږدي. دویم دا عذاب د هغه چا دپاره دی وینامو عن الصلاة المکتوبة چې دی د فرضي مونځ نه اوده پاتې کېږي، قصدا عمدن د سحر مونځ دی نه کوي. نو چې سحر مونځ د تا نه هر وخت کې پاتې کېږي په خوب باندې یا عام مونځونه چې مونځ ټیم راشي او ته اوده شي، مازدیګر مونځ ټیم راشي او اوده شي، ماسپښین مونځ راشي او ته اوده شي فرضي مونځ او بیا یې نه کې، نو دغه عذاب د دې خلکو دپاره دی. نو خلاصه دا شوه زما عزتمندو ورونو، زمونږ او ستاسو په معاشره کې د دې سحر د مونځ اهتمام ډیر کم شوی دی. نو دا فایدې دا ځان ته رایادوئ
څومره ډېرې فایدې د عزیزانو انسان ته څومره اجرونه میلاویږي جنت ته د الله رسوي د جهنم نه د الله بچ کوي دا عذاب چې دی د دې نه بچ کېږي چې دا سر به دې په ګټه باندې وهلی کېږي د شپې ټوله شپه درته په قیام اللیل کې په تهجدو کې حسابېږي سحر چې راپاڅېږي چست و چالاک به او دارنګې بې حسابه اجرونه در رب العالمین درکوي د منافقت نه د الله تعالی دا د بیزاری درته درکوي داسې دا نور چې موږ ذکر کړله نو بیا هم چې یو انسان دا پرېږدي نو دا ډېر تاواني انسان دی نو زما عزتمند ورونو کوشش دا پکار دی په خپل ژوند کې د دې سحر د مونځ اهتمام پکار دی او دویمه خبره دا ده چې صرف په خپل ځان هم خلاصون نشته دی په کور کې ګوره اکثره زنانه هم دا مونځونه نه کوي مونځ کې سستي د زنانو ته وایي چې مونځونه وکړي خپلو بچو ته دا وایي که پلار دې مونځ نه کوي پلار ته توصیه کوه پلار ته حکم کوه پلار ته درخواست کوه پلار دې راپورته کوه که بچی دې وي کشر وي او د سحر د مونځ پابندي نه کوي اول ورته نصیحت وکړه بیا یې ووهه که نه کېده د کور نه وشړه د دیرې نه وشړه چې هغه ته پته ولګي چې یاره دا یو ضروري شیز دی دا ستا مسؤلیت دی په ورځ د قیامت به تانه الله تپوس کوي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته تانه چې کته او ما تحت څومره خلک دي د دې به تپوس د تانه کېږي الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول له توفیق راکړي د سحر د مونځ د پابندۍ په جمع سره او که مونږ نه کوم نقصانونه شوي په تیر کې په ماضي کې په مخکې زمانه کې الله دې مونږ ته معافي وکړي رب العالمین غفور ذات دی بخونکی ذات دی اوس نه توبه وباسو چې رب العالمین دې مونږه معاف کړي رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان ټول نوجوانان ټول نارینه او زنانه د سحر په مونځ باندې عادت کړي آمین یا رب العالمین وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين